لکه څنګه چې مونږ په پښتو کې وایو زما نمبر به کله وي. فار ایگزامپل تاسو په یو قطار کې ولاړ یې، تاسو د یو خبرې د یو څیز انتظار کوئ او تاسو وایئ زما نمبر به کله وي. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي when it would be my turn. د when it would be my turn مطلب دا دی چې زما نمبر به کله وي. فار ایگزامپل تاسو په یو قطار کې ولاړ یئ او تاسو ډیر زیات ستړي شوي یئ، نو بالکل تاسو ویلی شئ when it would be my turn because I got very tired. زما نمبر به کله وي ځکه چې ډیر زیات زه ستړی شوی یم. تاسو بالکل ویلی شئ when it would be my turn because I have to go to college. زما نمبر به کله وي ځکه چې زه به کالج ته ځم. د کالج په ځای باندې تاسو سکول، یونیورسټي، انسټیټیوټ، هاسپټل، ګراوند، بلها څومره چې نیمز آف places تاسو هغه استعمالولی شئ. when it would be my turn زما نمبر به کله وي because I have to go to hospital ځکه چې زه به هسپتال ته ځم، ما له هسپتال ته تللی. خو ګرانو کتونکو یوازې دا یو دوه درې اگزامپلز نه چې زما نمبر به کله وي ځکه چې زه ډېر زیات ستړی شوی یم، زما نمبر به کله وي ځکه چې زه به سکول ته ځم، ځکه چې زه به هسپتال ته ځم. نه یوازې دا یو دوه درې اگزامپلز نه، کله چې هم تاسو په خپلو خبرو کې ویل غواړئ زما نمبر به کله وي، نو بالکل د دې لپاره تاسو استعمالولی شئ when it would be my turn. او د when it would be my turn مطلب همدغه دی چې زما نمبر به کله وي. تاسو بالکل ویلی شئ زما نمبر به کله وي ځکه زما پلار ماته اوازونه کوي، زما والد صاحب ماته اوازونه کوي. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي when it would be my turn زما نمبر به کله وي because my father is calling me. او د my father is calling me مطلب دا دی چې زما پلار ماته اوازونه کوي. پوره سنټنس دا شو when it would be my turn because my father is calling me. او مطلب دا شو چې زما نمبر به کله وي ځکه چې زما والد صاحب زما پلار ماته اوازونه کوي. او د دې سره سره تاسو دا هم ویلی شئ زما نمبر به کله وي ځکه چې زه ډېر زیات وږی شوی یم. تاسو په یو قطار کې ولاړ یئ، تاسو په یو بل ځای کې انتظار کوئ او تاسو تپوس وکړئ چې یاره زما نمبر به کله وي ځکه چې زه خو ډېر زیات وږی شوی یم، حالات مې ډېر زیات خراب دي. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي when it would be my turn because I am very hungry. او د I am very hungry مطلب دا دی چې زه ډېر زیات وږی شوی یم. hungry ویلی کېږي وږي ته. او پوره سنټنس دا شو when it would be my turn because I am very hungry. او مطلب دا شو زما نمبر به کله وي ځکه چې زه ډېر زیات ستړی شوی یم. ګرانو کتونکو دغسې بلها اگزامپلز، بلها مثالونه، یعنې د خبرې مطلب دا دی چېرته چې هم تاسو په خپلو خبرو کې ویل غواړئ زما نمبر به کله وي، که هغه په هر ځای کې وي، هغه په یو سکول کې وي، هغه په کرکټ کې وي، هغه په یو انتظارګاه کې وي، په هر ځای کې وي او تاسو ویل غواړئ زما نمبر به کله وي، نو بالکل تاسو د دې لپاره استعمالولی شئ when it would be my turn. او د when it would be my turn مطلب به همدغه وي چې زما نمبر به کله وي. او د دې نه پس بیا چې تاسو ته څه مسله وي، ستاسو څه خبره وي، بالکل تاسو پکې هغه منشن کولی شئ. لکه څنګه چې موږ وویل ځکه چې زما پلار ماته اوازونه کوي، ځکه چې زما والد صاحب ماته اوازونه کوي، ځکه چې زه ډېر زیات وږی شوی یم، ځکه چې زه به سکول ته ځم، ځکه چې زه به کالج ته ځم، ځکه چې زه ډېر زیات ستړی شوی یم. نو که دغه پکې تاسو ویل غواړئ هم ټیک ده، او که تاسو صرف او صرف ویل غواړئ چې زما نمبر به کله وي، نو بس تاسو دغه هم ویلی شئ when it would be my turn. ګران کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې هم پوه شوي.